نمیشناسی تو اینا رو؟ تو را کی طلب کرد اینجا بیا گفته؟ تازه خبر طالبانو په کابل کې په یوه فاحشه خانه چاپه وهلې ده چې پکې ګڼ شمېر ښځې او سړي پولیس او د نشې په حال کې نیولي دي. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو وګورئ او پړی پوه شئ چې دا کله او د کابل په کوم ځای کې نیول شوي دي، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ چې په هر څه پوه شئ. د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي امارات د امر بالمعروف و نهي عن المنکر څانګې نن د کابل په اومه حوزه د مکوریانو بلاکونو کې په یو کور چاپه وهلې ده چې ویل کېږي له ډېر وخته همدغه کور د جسم فروشي اډه وه او خلک به همدغه کور ته د بدکاري لپاره ورتلل چې دوی ځان ته خپل یو خاص د موبایل نمبر درلودل او په همدغه نمبر به یې ګاهکونو ټلیفون ورته راکول او بیا به د همدغه ټلیفون نمبر او ادرس له لارې خلک همدغه فاحشه خانې ته ورتل او غلط کار به یې کول چې وروسته بیا همدغه نمبر د طالبانو لاس ته ورغلی او د همدغه نمبر په واسطه یې ځان تر دغه فاحشه خانې ورسولی او په همدغه فاحشه خانه کې 3 سړي او 4 ښځې په موقع نیولي دي. طالبان وایي چې دغه نمبر موږ ته زموږ یو کس راکړی و نو موږ هم وکولی شو چې د دغه نمبر په واسطه تر دې فاحشه خانې راورسېدو. دوستانو په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه طالب چارواکی له دغو نیول شوو ښځو او سړو څخه پوره انټرویو اخلي او دغه سړي او ښځې په خپله اقرار کوي چې موږ دلته په همدې کور کې د بدکاري او غلطو کارونو لپاره اډه جوړه کړې وه او په همدغه نمبرو به مو ګاهکونو ټلیفون کول او تر موږ به یې ځان را رسول. دوستانو که د ثبوت لپاره دغه ویډیو د کوم ورور په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. تاسو د داسې خلکو او داسې ځایونو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.